هغه سړی چې د خپل مړي د وژنې له امله بندي شو، کله چې جان د خپل ځان قاتل ته سزا واخیسته ټول عدالت حیران پاتې شو، ځکه مړی ژوندی و. جان ورک شو، مړ وګڼل شو، قاتل ونیول شو، خو یوه ورځ مخکې له فیصلې جان را وګرځېد. نو جسد د چا و او شواهد د چا پر ضد جوړ شوي وو؟ تر اوسه دا قضیه تړلې نه ده. ځینې مرګونه قانون هم په خندا کوي. په 1999 کال کې په کاناډا کې یو سړی جان مورین د سختې ترافیکي پیښې نه وروسته ورک شو. 3 میاشتې وروسته یو سوځېدلی جسد وموندل شو. پولیسو دا د جان جسد وباله او د یوې مشکوکې ډلې پر ضد یې قضیه پیل کړه. یو تن پیټر د دې وژنې له امله ونیول شو. د ټولو شواهدو له مخې همدی قاتل و. آن د جان د موټر یوه برخه هم د هغه په ګاډي کې موندل شوې وه. خو د محکمې تر پریکړې یوه ورځ مخکې جان مورین ژوندی راښکاره شو. ده وویل هغه وخت یې حافظه له لاسه ورکړې وه او د یوه لرې کلي خلکو یې مرسته کړې وه. کله چې تلویزیون کې یې خپله پیښه واورېده بیرته کور ته ستون شو. قضیه پسخه شوه، خو تر ننه هم پوښتنه پاتې ده چې سوځېدلی جسد د چا و، ولې پیټر تورن شو او ولې ټول شواهد ورباندې ول. تر اوسه هم دا کیسه د عدالت یو ناحله معما ده.